تاسو وینئ چې دغه ګیس چې دی دا ډېر ارزانه ګیس دی، یعنې په قیمت کې ډېر ارزانه ګیس دی. تاسو کولی سوای چې په 1 لیټر پټرولو باندې 3 د ګیس لیټران تقریبا 2 غنټې مسلسل چلولی سوای. هغه 1 لیټر پټرول غواړي. نو دغه وګورئ ډېر اسانه طریقه ده او دولت خان ډېره کامیابه طریقه. که ستا نوم راوښیې؟ زما نوم دی سید دولت خان. ته څه کار کوې؟ زه د وروځو رډۍ مې ده، تړه مې ده په ډبل روډ. نو دغه ګیس د ګیس پیدا کولو دغه اسانه طریقه او د ارزانه ګیس تا څنګه فارموله په ذهن کې راغله او څنګه دا ماشین جوړ کړي دا سیستم؟ ډېر کلوز ما په ذهن کې ولو. دا په یوټیوب کې د مختلف ویډیو ما ده لیدلې. نو هغه چې کوم تجربه خلکو کړې وه هغه د څه ناکامه عرضي طور په دې وجې وله کوم مشینګري چې په هغه کې لګېدل هغه د عرضي وله خرابېدل زر کوي. نو هغه بعد ما یو ورځ په خپل په دا کار روزګار په سکرپټ کې ما دا لیدی چې دا شی چې دی د ګاډۍ تاو راوړی سي د سی کمپریسر دی. دا د دې لپاره ډېر بیسټ دی او دا خرابي هم ډېر زر نه کوي. دا د سی کمپریسر دی او دا سټیرینګ پاور موټر دی. سټیرینګ پاور موټر په ګاډۍ په سټیرینګ کې راځي. دا د سی دی چې سی کمپریسر چې سی ګیس چلی سرکولیشن ورکوي. دا د په مدد باندې سرخي دا پلی موږ خپل لاسیور لګولې ده. دا بالکل دا موږ لاسیور لګولې ده. دا به د هوا ورځي او د دې اوټ د هوا ننوځي د سره نوځي. دا اوټپوټ دی. دا اوټپوټ دا چې مطلب د باندې رالی و دی د ډبې رالی په دې ډبې کې چې دی د ډبې کې دا پیپ لګېدلې دی پټرول په دې کې 4 لیټر پټرول 3 لیټر پټرول. دا ډبه کې چې دا کوم دغه لګېدلې دی پایپ دا پایپ تر کومه ځای تللی؟ دا پیپ د ډبې اخر پایله اخر لتللی دی. د لاندې څه د په دا پټرول کې د لاندې تللی دی. بیا د هوا ذریعه باندې هغه هوا چې کوم هوا راوځي کوم هغه ګیس په ګیس په ګیس کنورټ کیږي. بیا دا برته کللی په اوبو کې په دې ډبه کې اوبه پکې دا برته تیل کللی دی. دا بیا تر لاندې پورته دی. شو دا په دا ګیس بیا په دا اوبو کې راپورته کیږي. هغه صفاس فلټر سي هغه ور چې کوم بیا دود کوي. اور بیا دود نه کوي. بیا دا دغه بیا د دې سمجه ته مخته چولې لګوي سي. مطلب دا چې دی اوس په 100 لیټر په 1 لیټر پټرول باندې څونه ګیس پیدا کیږي، څو ګیس لیټران لګول کیږي؟ دا په 1 لیټر پټرول باندې ان شاء الله تعالی دی به 2 غنټې به چلیږي او 3 چولې به چلی. 3 چولې ان شاء الله تعالی په پرشر باندې که چلی 3 به چلیږي او که دغه سلو کې به 3 به چلیږي او که پرشر چلی بیا به 2 چلیږي. په 1 لیټر پټرول باندې د دې یو خاص خوبي دغه دی چې دا په شمسي باندې هم چلیدای شي، په بیټري باندې هم، په بجلی باندې په شمسي هم چلیدلی په شمسي باندې هم چلیدای شي، په بجلی باندې کنورټ کیږي. کنورټر دی لګي صحیح دی. کنورټر به خامخا لګي. نو تاسو مرته تجربه کولای شئ. بس په ښه دا اوس ولر نشاد دا دغه ښه نشاد او دا بخید تیز ګیس دی. او ماشاءالله جو برابر دی. مطلب په دې باندې په یو وخت باندې 3 چولې مسلسل چلیدلی شوای په 1 لیټر پټرول باندې. او بالکل مسلسل یو میاشت تقریبا پر دې سر چارمیشن وکړ. د شاګرد یم. زبردست. ما د هیلپ سره کار. زبردست. دا ما بندوي ما دا دې ته راځي وځه دا بیټري سموس कमजोर है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त एक हुनरमंद के साथ हाजिर हूँ। इस हुनरमंद ने आसान तरीके से गैस पैदा करने का एक फार्मूला बनाया है। ये शख्स जो कि दौलत खान है और ये बिरयानी की रेडी चलाता है, चावल चूल्हों की रेडी चलाता है। बैक साइड पर मेरे आप देख रहे हैं 2 डब्बे हैं। इसमें इसी गैस आता है बिरोन मिल्क से, चाइना से आते हैं ये डब्बे, जिसकी कीमत 150 रुपए। 2 डब्बों की कीमत है 300 रुपए। इन डब्बों में एक डब्बे में पेट्रोल डाला जाता है, दूसरे डब्बे में पानी डाला जाता है। 1 लीटर पेट्रोल से आप 2 घंटे मुसलसल 3 गैस हीटर जला सकते हैं।
तरीका अब हमें दौलत खान बताएगा, साथ ही जो बैठे हुए हैं कि वो किस तरह से ये गैस पैदा करता है। که تاسو غواړئ چې تاسو په ګیس باندې هیټر ولګوئ نو دغه یو سیستم دی دولت خان جوړ کړی دی. دولت خان د چولو ریړۍ چلی، د بریاني ریړۍ چلی، نو د یو کامیابه تجربه کړې ده. دغه دوې ډبې چې دي زه در ښکاره کومه، دا دوې ډبې په یوه ډبه کې پټرول اچول کېږي، په بل کې په یوه ډبه کې پټرول اچول کېږي، په بله ډبه کې چې دی اوبه اچول کېږي. بیا دغه ماشین چې دی دا ماشین هوا پیدا کوي. دا هوا اول د پټرولو ډبې له ورځي، بیا د پټرولو ډبې څخه بیا راځي د اوبو ډبې له، هغه بعد دغه پایپ دی، د دې پایپ څخه ګیس راوځي. نو یو لیټر چې کوم دی، یو لیټر یوه ګنټه 3 چولې 3 د ګیس هیټران لګولی سوای، 2 ګنټې او 2 ګنټې یو لیټر پټرول، 2 ګنټې 3 د ګیس هیټران لګولی سوای چې مسلسل مطلب تاسو کار باندې وکړئ، دا 3 لګولی سوای. یقینا دا ډېر ارزانه ګیس دی چې پیدا سوی دی. دا د هغو علاقو دی چې په کومو علاقو کې یخ زیات وي یا هلته ګیس نه وي او یا د ګیس لوډ شیډینګ وي، نو دا تر ټولو ښه طریقه ده، ارزانه طریقه ده او ارزانه ګیس دی. موږ راځو له دولت خان سره خبره